تقسیمونه مني. عبد الله ابن مبارک ډیر لوی محدث و. هغه وی جهاد یو قسم دی چې فرض عین دی. هغه به یو کال درس کولو، یو کال به جهاد کولو، یو کال به درس کولو، یو کال به جهاد کولو. یو چا زمون په شان سادهګان ورته راغله، ورته وی ته خو ډیر لوی محدث او ډیر غټ کار دی روان کړی دی، په دې مدرسه کې جهاد کوو کنه. طالبانو ته لوی حدیث خو امام بخاری دی شاګرد دی او عبادت کې مصروفي، په تدریس کې مصروفي، لوی محدث همدا شغل فی العلم دی کافی دی. نو هغه مشهور شعر د بیا تاسو اوریدل دی، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك بالعباده تلعب. یا په حرمینو کې عبادت کوون کې چې تم ته نصیحت کوي، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا کته مونږ لیدلې وې لعلمت انك بالعباده تلعب. نو ستا به یقین راغلی وې چې ته په دې حرمینو کې په دې عبادت لوبي کوي. نو په حرمینو کې عبادت اسستا ته غب شپ دې کدا زمون د سنگر خوند لیدلې وې. هغه لوی شعر به ویل دی عبد الله ابن مبارک سے. نو په دې کې یو بل نقطه د فقېږي. محتمم صاحب چې د جهاد مخالفت کوي، نو چې ورته وایي چې د جهاد مخالفت ولې کې خپل هم نزي، طالبانو تم اجازت نه ورکې، وای دا مدرسه خپل جهاد دی کنه، ما غټ کار روان کړی دی، کزلات هم دا کار به پاتې کیږي. ستا کار غټ دی کدا ابوبکر صدیق صاحب کار غټو، ته د ابوبکر صدیق صاحب نه په خدمت کې مخ کې ابوبکر صدیق صاحب خلیفۃ المسلمین دی په خپل ازي، او ته چرته دی وی کوچنی وړي مدرسې محتمم بیچاره هغه کې نیمه چنده ځان ته پټې نیمه طالبانو باندې خرچه کوي، او بیا وای چې زما کار غټ دی، کار می غټ دی. د ابوبکر صدیق صاحب هم نه غټ کارو، وای زه اهم شخصیت ما، د ابوبکر صدیق صاحب هم اهم شخصیت هغه په خپل اتلو، وای که زه مړ شم ډیر کار به خراب شي. که ابوبکر صدیق صاحب شهید شوی وي پتا ډیر کار خرابېدو، که پاغه ډیر کار خرابېدو. دا اسې د انکار د جهاد د پر بانی دي. دویمه بانه دا ده وای چې یو سړی لمون نه کوي نو د جهاد څه فائدہ ده. نو زه د ته الزامن وایم چې یو سړی جهاد نه کوي دا غد لمون څه فائدہ ده. خو دواړه فرض دي. دا یو فرض دی د بل فرض د پاره بانه کړه چې مون نه کوي. بعضی مجاهدین به وي ټیک دا منو، بعضی اکثر غیر مجاهدین المون نه کوي. په دې کوڅه ډبانو کې څومره ډیر دي المون نه کوي کنه. مجاهدینو کې بم وی د پیغمبر علی السلام سره احد کې 300 منافقان نه و، نو خو اوسنی کې خو به 3 لکه خو به کنه 3 لکه، دا 3 لکه بمون نه کوي. چې د پیغمبر علی السلام سره 300 نو موږ سره بچوي 3 لکه، دا بمون نه کوي. نو ته وای چې مون نه کوي دا جهاد څه کوي؟ نو زه تا ته وایم چې ته جهاد نه کوي ته مون څه کوي؟ جهاد مونږ پورې موقوف کا. دا خو به یو عبادت بل پورې موقوفه، اخر کې به د ټولو نه لاس وینځي. چې مون نه کوي نو زکات ولي ور کوي، چې مون نه کوي نو حج ولي کوي، چې مون نه کوي نو دا ټول عبادت هم داسې په شرع حساب وو. دا یو بانه ده. جهاد دی مو کې المون دی مو کې مو خدا سي نه وایو، موږ دواړه دیو کې. خو چې نه المون کوي نه جهاد کوي، دا غنه خدا خدا کنه چې جهاد کوي. یو فرض خو کوي دا بل فرض نه پاتې دی، نیمه سزا به ورته نیمه ورته نه. بعض خلک دا عذر کوي وای چې